السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې ټوله به جوړه او روغ یاست. تر دا مهاله پر مو ژوند په خیر یې. نو نن د خیر سره بیا راوتلي یو. ماشاءالله ډېر ښایسته موسم، ډېر عمر پسته مو واوره د خیر سره ولیدله، ځکه چې د آخري پلان په کندهار کې لیدلې وه چې دا څو کاله دمخه سوې وه. دغسې رقم نه وه، هغه ماج لږ سوې وه. نو اوس چې دوی ماشاءالله ډېر ساعت ساعت هغه اوري، نو راتلونکي 2-3 ورځې پورې به هم د هغه دوام لري. دغسې حالات دي، تاسې وګورئ څوک نشته، بس د هغه واوره ده، یو څوک راوتلي دي، کله دغسې د واورو شیطانان جوړوي. نو ګرانو دوستانو، دا یې د خیره سره راووتلو، د دې ځای منظرې به تاسې ته ښکاره کړو. تاسې لیدای شئ چې ګرده مځکه تکه سپینه ده، واورې نیولې ده، بیخي ښایسته خوند کوي. او زموږ ستاسې په وطن کې دې خدای داسې رحمتونه نازل کړي، ځکه چې شش کال وایي ډېره وچکالي ده، بارانونه نه کېږي. نو بس خدای دې زموږ په وطن هم رحم وکړي د خیره سره. ګوره دا یو چوک دی، خلک نه دي راوتلي. نن د لوکډاون ورځ هم ده، ورځ چې د یکشنبې ده نه، نو نن په د یکشنبه او په شنبه باندې دلته لوکډاون وي. دا خلک چې راوتلي چې بیخي ډېر مجبوریت ونه لري نه راوځي. تقریبا نن -1 درجه ده دلې. خدای دې کوټونه وشان موټر ورته اغوستي دي، نو په دې یخ ته دغه پر چا اثر نه راباندې کوي یخ نه. نو ښه خوند کوي چې هر چیرې پر هر موسم سړی وځي، باید چې تصمیم یې ونیول شي، ځکه چې بیا سړی پښیمان وي چې او دا مې څه وکړه. نو یو انګیا مې اغوستی دی، یو ښه پنډ کوټ دی، دا تقریبا کفایت کوي په دا ځای کې. نو چې بس یاران در سره یي چې د واورو غټیان دې جوړ کړله، نو بلا یو بل ته سره کش کړي نه، په دغه کې خوند دی. ګوره دوستانو، دا سړک دی شی نسته پر کې، اوس پکښې یو ډمه در کوره تېر کړم هم دې اوسي دې خوا ته راواوښتمه، ځکه چې دلته څوک نه دی تېر شوی. ګوره تکه سپینه فوټپات دی، تاسې وینئ، ښه خوند کوي. ځکه نه رامعلومېږي چې چېرې کډۍ دي چېرې نه دی. بس د خدای په توکل پر روان یم نه، که ولوېدمه دا نه بیا پر تیز تاوان یم. هوا بیا تېزه سوله، خدای دې خیر کړي چې مایک هم بیا سامین وه. دا دې ګوره یو بس را روان دی، دا ښه خبره ده. په د لوکډاون کې هم بسونه یې، هغه که میټرو ټرین یې، که میټرو بس یې، او که د اکشني بسونه یې، دا اتوبسونه دلې ورته وایي، دغه ګرد اویلیبل یې چې انسان راووځي هر چیرې تللی شي. دا نه دی چې په لوکډاون کې دا هم بند یا دې ته اجازه ورکړې، ځکه انسانان دي ځینې مجبوریان دي، ځینې سفر لري یو ځای. په دې اړه باندې دوی ته څه نه وایم حکومت. تر پخوا اوس لوکډاون ډېر بهتره شوی دی، ځکه چې حکومت پخوا پر کم سختیانې نه کوي. اول به خلک بیخي نه پرېږدله، اوس دوی هم پر ډېرو څه باندې چاته څه نه وایي. خدای دغه ایسته کړي، دغه عذاب د دنیا څخه ټول کړي. ګرد دنیا په مشکلات کې اړولی ده. نن د لوکډاون ورځ ده، تاسې وینئ دغسې راشتیا. نو داسې کیسې دي ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې دا د نن لوک څه خوند واخلئ. زه به یې پلا دا بل سړک ته واوړم، ځکه چې دا ځای د دې بالا خلاص دا سړک. بسم الله الرحمن الرحیم. موټران را روان دي، اوس هم پکښې چې اوس را پکښې اردونه شي، یو منټ یو ځای تر منزل مې تېر نه کړي. ولې په دا موسم کې بیا بریک هم سم کار نه کوي، چې بریک سور سمیږي، ته بیا وختلی در سور تېر کړی نه. واوره ماشاءالله دا ښه په تیزي شروع ده. د لیرې تعمیران چې دي هغه ګرده پټ دي، نه معلومیږي، خوب رقمه ده. دا ګوره د دې ځای د ښاروالي موټر دی، نو دا د رخصتي په ورځ دوی دا خپل کارونه کوي. دا ځایونه چې بې منظمه شوي هغه منظم کوي سره.
نو هر یو خپل په کار بوخت دی نه. دغه ځای تاسې داسې ګرانو دوستانو دا چې دی میټرو سټیشن دی ښه دلته نو بس ګوره دغه لین تاسې وینئ دا لین بالا وګوره میټرو روانه دی وینئ میټرو بس روان دی داسې ګورئ داسې ګورئ وینئ دا نو بالا په دا مایپیج کې دغه لین تېر شوی دی دا نو د ټرافیک څخه جلا دی نه چار څونه در باندې ناوخت یې پر وخت سړی رسوای شي ځکه چې په نورو ورځو د بغیر لاکډاونونو ورځې چې دی هغه ګرد سړکان بند دي بیخي ډېر رش لري استانبول ښار چې دی بیخي غټ ښار دی د کراچي غټ دی نو په دې ډېر رش لري دا میټرو چې دی دلته واره کوي. ګوره ګرانو دوستانو دا دي ډېر خلک راوتلي دي عکسونه اخلي تاسې لیدای شئ په دا موسم کې چې دا د زړه انډوالان د چا سره سره یې زموږ تیس پرچمه عشق پاشي ښه خوند کوي خدای دې بس څه انډوالان په دا مسافرۍ کې پیدا کړي چې دا د مسافرۍ بوج یو څه کم شي نو بیا به مسافرۍ چاته زور نه غواړي نه. دلته دا کرا کرا چې سړی وای روان شه وای یواش یواش نه کرا کرا بس یو بل ته سلایو سره ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم دا د خیر سره په خیر ورزق ته راورسېږو اوس به د خیر سره د بلې خواته روان ګوره دا ټیکسیان ولاړ دي دلته نو بیا د چا کور چې دی د میټرو سیسل ایریا بالا ټیکسي دي یا کوچني بسونه دي هغه اوس فلحال نه دي ولاړ نو کنې هغه به مې هم د ښکاره کړي وای بالا په دا بسو یا په ټیکسي کې بالا کور ته ولاړ شي. دا د خیر سره د مازدیګر اذانونه هم نارې سوله مازدیګري مهال دی دا ګوره بیخي غټ ځای دی معنا دا چې ډېره غټه لار د ګوره ویني مخامخ بلډینګ وینې جګ دغه مخامخ بلډینګ چې دی دا سړک د هغې چې د هغې پر تل دی بیا پر رایټ هینډ باندې کاټ شوی دی نو دا د واورې د وجې اوس دا صفا نه معلومیږي ځکه چې واوره ډېره ده نو موسم یو څه خوب دی نه. ګورئ دوستانو دغه د موټر څخه دغه نمبر پلیټ پاتې شوی دی نو یو سړی دلته وزړوئ ګوره دغسې انسانیت شته چې معنا که د چا څه پاتې شوي هغه که بیرته راشي په د نمبر پلیټ پسې ګوري نو معلومداره به ورته پروت وي نه دلته انسانان دغسې احساس لري چې ډېره ښه خبره ده. اوس دغه ځای ته رالو یاران ګوره په دغه لګیا دي دا شیطان جوړوي د واورې موږ به مر شو یو څه به په څنګ ورسره تېر شو. دغه نو میداني غوندې ځای دی نه دا ګرد شینګیا ده دلته په دې دا واوره ژر نه ویدېږي یاران ډېر په محنت مشقت لګیا دي. ګوره دا غیم جوړ کړی دی په دې خوارکۍ سترګې تللې دي یاران ګوره دا لګیا دي واوره نه راوځي دا نو ښه غټه ده هغه پچم کار پر شروع دی د دې بعد سر شیو لاسونه ورجوړوي یاران راغلی ورته ډک سترې ورته ډکې بالا نو راغلی ورته راځي دا فرقی پازابı yum vari fruki ya. Diyorsa lasunu fazla olmak ister ki zor diyorsa bir anor.
نو دوستانو ستاسو ډیره پر درنښت هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ او د هغه سره سره هغه د زنګولي ایکن یا د بیل ایکن هم ورسره کلیک کړئ ځکه چې زما هره ویډیو چې راځي نو تاسو ته به نوټیفیکیشن دررسیږي نو داسې به تاسو وکولی شئ چې زما راتلونکي ویډیو به تاسو تعقیبوئ نو یو لایک هم ورسره کوئ دا ویډیو راکوئ او شیر کړئ دوستانو ته زه به غواړم موټیویټېډ یم چې نورې ویډیو ښایسته ښایسته تاسو ته جوړې کړم دغه کیسه ده دا د یو غټ غټی راواخیستې چې وده دی څه به کړي دا سړی خو ولي لاندې شفق نو ګرانو دوستانو د نن لوک بس همدومره و انشاءالله تعالی وینم به په بل لوک کې تر هغه وخته پورې ما ته راکړي اجازه ستاسو د دعا په هیله د خدای په امان